د لوګر ولایت مقام په لارښوونه د دې ولایت د امنیې قومندانۍ د عملیاتي خطې او د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د لوګر له شاوخوا ګڼ شمېر سوالګر راټول کړل. د لوګر د امنیې قومندانۍ ویاند وایي چې د سوالګرانو د راټولولو له پروسې څخه یې موخه د مستحقو او وړو بېوزلو کورنیو او اشخاصو پیژندل دي. تېره ورځ موږ یو لړ عملیات دغو کسانو په تړاو شروع کړي چې هغوی دلته ګدایګي کوله یا سوالګري کوله. نو په دې کې اصلي مستحق خلک چې موږ معلوم کړه هغه تقریبا 15 تنه دي او هغه کسان چې تقریبا په لوی شمېر هغه د نورو ولایتو دي. دی وایي چې تر دې دمه یې شاوخوا 50 سوالګر راټول کړي او دې لړۍ ته به تر هغو دوام ورکوي څو د پل علم ښار او ولسوالۍ له دې خلکو خلاص شوي نه وي. چې له پرون نه راهیسې تر اوسه پورې تقریبا موږ 50 تنه نیولي چې یو یې هغه څوک دي چې هغوی واقعي مستحق خلک دي او بیچاره بېوزله خلک دي. همدارنګه هغه کسان چې هغوی مسلکي یا حرفوي دغه ګدایګر دي. هیره دې نه وي چې د دغو سوالګرانو په ډله کې ښځې، ځوانان او ماشومان شامل دي او د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي چې وړو او مستحقو ته به یې د افغاني سرې میاشتې ریاست له لوري میاشتنۍ تنخوا مقرره شي.